بسم الله الرحمن الرحیم. درس باندې به شروع وکړو. نن ورځ موږ تاسو درس موضوع ده مرکبات او جمله بندي. کیبورډ خو موږ تاسو یاد کړو چې کیبورډ کې په څه ترتیب سره حروف ولیکل چې یا کوم ګوته باندې کوم حرف یا کومه بټن وهل پکار دی. هغه تقریبا دا تیر 15 درسونه ټول د کیبورډ متعلق وو او هغې سره ضمن کې یو څه شارټکټ بټنې وي. نو هغه به انشاءالله نور هم په تدریج سره راځي، ځکه دا کمپیوټر درسونه داسې دي چې سړی څومره ډېر ووایي هغه وخت کې نه پرې بوج کېږي، خو وروسته چې فکر کوي او بیا ټول ترې هېر وي. نو نن زموږ ستاسو د درس موضوع ده هغه مرکبات دی. مفردات مو وویل، الف ب هغه ټول حروف مو وویل چې هغه څنګه لیکل کېږي. نو مرکبات عبارت له دوه شیانو نه دی. یو خو دا ده چې کله موږ یو لفظ جوړوو په کمپیوټر کې، همداسې عادي حالاتو کې موږ یو لفظ په د اسم فعل او حرف یا نورو نومونو باندې پیژنو، خامخا به یا اسم فعل او حرف وي. کمپیوټر کې بس حرف چې دی پیژني یا یو لفظ پیژني یا یو کلمه پیژني، هغه دی د معنا له مخې نه پیژني، دی د ظاهر له مخې پیژني. موږ چې کمپیوټر کې کله هم فرضاً دا جمله بندي لیکل شوی ده، نو دلته موږ دې ته فاصله م ورکړه، دې ته کمپیوټر په اصطلاح سپیس ویل کېږي. نو کله هم چې یو سپیس د دوه جملو منځ کې سپیس راغی، نو مطلب دا ده دا دواړه مستقلې جملې شولې. که د معنا لخوا هر څنګه وي، خو که یو جمله مې د کمپیوټر په حساب دا مستقلې جملې دي. لکه اوس د او د جمله منځ کې زه فاصله ختمومه، و د دوی منځ کې فاصله ختمه شوه، نو کمپیوټر چې دی له الف نه واخله تر د ه ها پورې دې سره معامله کوي، دا ټول د یو حرف معامله ورسره کوي، د یو لفظ معامله ورسره کوي. همداسې مرکبات دي، که دغه الف مونږ تې خواته نږدې کړو، اگر چې دلته خو سریښېږي مونږ ته معلومیږي، خو که ځینې داسې حرف راغلی لکه د ت په ځای دال راغلی اخر کې، نو بیا هم دا هغې سره نږدې کېږي، نو دې سره هم کمپیوټر د یو حرف معامله کوي، نو د یو لفظ. نو لنډه دا په اسانه تعبیر سره کله چې مونږ لفظ لیکو، نو د لفظ نه وروسته به مونږ یو سپیس ورکوو. لکه زه اوس فرضاً دلته لیکم السلام علیکم، سلام جدا لفظ ده، علیکم جدا لفظ ده، نو موږ به د دې منځ کې حتما فاصله راولو. که زه داسې ولیکم السلام، دلته فاصله ورته ورکړم، نو دا فاصله بې اصوله کار ده. او د دې بیا مسائل ډېر زیات دي، بیا چې کله ډېر غټ کتاب سړی ولیکي، بیا د دې وروسته هم د دې مشکلات زه درته ښیم چې دا موږ ته څه مشکل جوړوي. یو په ویلو کې ستونزه وي، بل په پرنټ کې چپایي کې د دې مسلې وي. اکثر له د خپل حرف چې اخوا الصلا لفظ دی هغې نه را تښتېدلی، دا په بله کرښه کې پروت دی، نو داسې مشکلات ورکوي. نو داسې اوس چون یو لفظ ده، دلته موږ فاصله نشو ورکولی. دلته له میم نه وروسته علیکم لیکو، نو دلته موږ یو فاصله ورکو. که فاصله ورنکو خو د عین ولیکو ورسره سرخېږي، دا خیر په سترګو ښکاره کېږي. دا غلطي اکثر خلک نه کوي. اوس که د سلام نه وروسته موږ داسې حرف لیکو چې هغه له میم سره نه نښلېږي، یا داسې یو حرف وي، یا د میم په ځای یو داسې لفظ راغلی، لکه اوس مخکې السلام علیکم لیکم ورحمة الله وبرکاته. نو لکه اوس همداسې ځو، نو که موږ کله هم داسې یو لفظ راشي چې هغه اوس فرضاً دلته فاصله ورسو ورکړه د تا او د واو منځ کې، دا تا واو نه سره سرخېږي، خپل منځ کې اتصال یې نه راځي، خو چون د کمپیوټر په اصطلاح دا متصل لفظ شولو. اوس کمپیوټر چې دې سره معامله کوي، له دې ځینه واخله تر د برکاتو تر ها پورې، دا دې ته کمپیوټر د یو لفظ په سترګه ګوري. ډېر کسان ډېرې ښې مشهورې مجلې وي، اخبارونه وي، د هغوی نه دا اشتباهات او دا غلطیانې کېږي. لکه ما تاسو ته یو قاعده ویلې وه، که موږ اوس دا یو لفظ مکمل ډیلیټ کوو، موږ تاسو یې شارټکټ کنټرول ډیلیټ ویلی و، کنټرول ډیلیټ. اوس زه ګوره کنټرول ډیلیټ وایم، د موږ تاسې د ذهن له مخې خو باید ورحمتون پورې دا لفظ وران کړي، ځکه دا یو کلمه ده، وبرکاتو جدا مستقله کلمه ده. نو موږ هغه خو چون دلته موږ سپیس نه ده ورکړی، زه کنټرول ډیلیټ وهم، تاسو ورته وګورئ دا ټول کلمه یې دواړه کلمې ختمې کړلې، له منځه یې یوړلې، چون دا موږ نه غلطي شوې وه چې ورحمتون نه وروسته دلته فاصله نه وه ورکړې. نو اوس چې فاصله ورکړو، دلته به
وبرکاتو جدا کلمه شي. او یو بل قاعده ضمناً یاد ساتئ، دا واو خو عاطفه ده، واو د عربي په کتابت کې دا تابع د ما بعد راځي. نو دلته چې کله لیکي دا واو سره به له ما قبل نه فاصله ورکوي او ما بعد سره به استریک لیکي. دا به تاسو داسې نه لیکئ چې د واو او د برکاتو منځ کې فاصله ورته ورکړئ. دا صرف عربي اصطلاحات واو عاطفه هم داسې لیکل کېږي. او که موږ د همدې په ځای په پښتو کې لیکو لکه احمد او خالد او حرف عاطف ده دلته، نو دا به هم دلته موږ فاصله ورته ورکوو او بیا به لیکو خالد به لیکو احمد او خالد. داسې به نه لیکو چې دا او یا له خالد ته نږدې ولیکو، دا هم غلط ده، او که دا او له احمد سره نږدې ولیکو دا هم غلط ده. که موږ یې داسې ولیکو دا هم غلط ده. نو پښتو کې چې کله هم هغه که یو حرفیز حرف وي لفظ وي، که دوه حرفیزه لفظ وي او که درې حرفیزه لفظ وي او که زیات وي پنځه حرفیزه لفظ وي، دا چې څومره الفاظ وي نو هغه به تاسو یو فاصله مخکې او شاته ورکوئ. نو زما واس په ان شاء الله ټول اوري. دا یو ملګری شخصي کې میسج راولېږل، تاسو یو کس غږ وکړئ چې اواز درځي که نه درځي. ما خو تاسو مایک آن کوم. قاری صاحب आवाज درځي؟ قاری صاحب عبدالوارث आवाज درځي؟ او ما ته आवाज راځي. بس صحیح شو، بس مهرباني. نور کسانو ولیکل هغوی ما په خیال خپله د هغوی دغه کې مشکل ده، مایک کې مشکل ده. مهرباني. نو خبره په دې کې روانه وه چې کله موږ دلته که یو حرفیز حرف وي لفظ وي یا دوه حرفیزه وي یا پنځه حرفیزه وي، هغه به شاو مخې ته یو سپیس خوري. که یو حرف لکه او چې دا دوه حرفه دي، یا موږ پښتو کې بل لفظ استعمالوو د لکه اوس بل لفظ لیکم د خالد کور، دال دلته دال چې دا مستقل ده، دا به تاسو خالد فرضاً د خالد دلته به د خالد سره نږدې نه لیکئ، دا یو خبره. او که دې نه مخکې بل حرف هغې سره متصل نه لیکئ بلکې دلته هم فاصله ورکوئ. نو اسان الفاظو باندې که موږ چېرته هم په کمپیوټر کې یو خط لیکو، یو مکتوب لیکو، لیکایي کوو، کتاب لیکو، نو هر لفظ چې راشي هغه لفظ شاو مخې ته به یو فاصله حتمي ورکوو، او که نه د کمپیوټر په اصطلاح هغې سره د درې څلورو الفاظو سره د یو لفظ معامله کیږي. دا یو خبره. او که یو حرفیز هم وي همدا طریقه ورسره کیږي، که دوه حرفیزه وي او که درې حرفیز وي. او صرف په عربي کې موږ تاسو ویل چې هلته واو عاطفه هغه تابع د ما بعد ګرځي، هغې سره به ما بعد سره د عربي خط و کتابت له اصولو سره سم ما بعد سره متصل لیکئ. نو دا زموږ ستاسو د مرکباتو هغه طریقه کار و چې په څه طریقه سره موږ لفظ ولیکو، دا یو خبره. دې نه وروسته موږ ځو همداسې د مرکباتو په اوږدو کې یو پیراګراف لیکو، یو جمله پوره لیکو. هغه جملې یا مختلفو جملو ته موږ پیراګراف د کمپیوټر په اصطلاح یا عام اصطلاح سره ویل کیږي. نو کله چې موږ فرضاً یو دا جمله ما ولیکله، نو دا له هغه سر نه چې راواخله تر دې پورې اخیره پورې دا یوه جمله شوله. نو کله چې موږ جمله ختمه کړو دلته نقطه ږدو،
دا نقطه هم د اصولو له مخې له دې یا سره متصل لیکو که موږ دې نقطې او د دې یا منځ کې فاصله ورکړو دا غلطه خبر ده دا به هم نه ورکوو فاصله دا د یو او بل دلته فرضاً موږ قوسینو کې څه لیکو قوسین اوس دلته لیکو 9 بجې مو لیکلې نو دلته دا 9 چې کله موږ لیکو د دې طرف نه د قوس او د مابعد نه د دوی منځ کې فاصله موږ نه راولو که دلته ځینې کسان داسې فاصله ورته ورکړي دا فاصله هم غلطه ده د اصولو له مخه دا فاصله باید دی ورنه کړي دواړو طرفونو نه دا قوس باید لغه منځ کې څه شی لیکل شوي هغې سره متصل لیکل شوی او بله خبره دا موږ اختصار سوالیه جمله لیکو نو سوالیه جمله اخر کې موږ لیکو آیا تاسو بازار ته ځئ دا ما جمله ولیکله سوالیه نو کله چې سوالیه اخر کې راشي دلته موږ فاصله نه ورکوو ډېر کسان په دې کې غلطي کوي او دلته فاصله ورته ورکړي درېیمه موږ کله ندایه جمله ولیکو لکه موږ ولیکو فلانه یو چاته اواز ورکوو نو دلته اخر کې موږ ندایه راولو دا ندایه هم دا تابع د ما قبل دی دا چې څومره نقاط دي دا اوس موږ وویل یا سوالیه ده او یا کامه راشي نو دا فرضاً زه لیکم احمد بیا کامه مې ولیکله خالد او بیا او سلیم نو دلته دا کامه چې ده دا تابع د ما قبل کېږي له ما بعد سره به دا تاسو سلیک نه لیکئ دا به جدا لیکئ نو په دې ترتیب سره ستاسو دا پیراګراف به مکمل شي اخر کې به نقطه ورته ورکړئ او انټر به ورکړئ نو دا پیراګراف مستقل شلو نو موږ چې کله یو لفظ له بل نه جدا کول هغه هم د فاصله یا د سپیس په ذریعه باندې جدا کول او کله چې یو پیراګراف له بل پیراګراف نه جدا کوي هغې کې ته موږ انټر ورکوو اوس موږ نن زموږ درس په 9 بجې د دې ځینه واخله تر د سلیم پورې دا ټول یو پیراګراف دی که زه دلته انټر ورته ورکړم نو دا بل پیراګراف شروع شو کمپیوټر په اصطلاح دې سره د بل پیراګراف معامله کیږي اوس یو خبره بله یاد ساتئ کله چې موږ پیراګراف شروع کوو دلته یو ټیپ بټن چپ طرف ته سکیپ نه لاندې یو بټن د موږ مخکې ویلې ده دا ټیپ بټن به ووهو ټیپ بټن څه ګټه ده دا کرښه لږ دننه خواته بیایي دا یو کرښه دا لاندې کرښه د دې پیراګراف له سرې خط نه شروع ده دا بل هم سرې خط نه چې څومره لاندې ځي به سرې خط نه شروع دا یوه لږ دننه نه شروع کېږي دا دلالت په پیل د پیراګراف کوي چې مطلب دا دی دا پیراګراف له دې ځای نه شروع شوی ده او ته که را روان یې 20 پیراګراف یې نو هر پیراګراف ته چې راورسېږي تا ته معلومیږي چې دا سر د پیراګراف دی او که ته دلته اصولي پیشرفت وکړې اصولي لاړ شي او دلته بیا موږ دلته انټر ورته ورکړو که تاسو فکر یې دلته د په خپله اتومات پیراګراف واخیستل دلته خو ما ټیب نه راورکړی دې ځای کې چې ما انټر ورته ورکړ چون بره موږ لیکنه اصولي کړې ده ټیب هم ورکړی بل دا د دې اخر کې اصولو سره سم نقطه ورکړې ده نو چې اوس موږ دلته انټر ورکړو کمپیوټر اتوماتیک کمپیوټر وایي چې ته په اصولو چلېږې زه هم در سره په اصولو چلېږم که ته چېرته دا اصول مراعات نه کړې بیا دې هم ټیب نه ورکوي بیا دې هماغه ګډوډ پیراګراف درته جوړوي په هر تقدیر د پیراګراف په سر کې دا ټیب ورکول دا لازمي خبره ده او بل اخر کې نقطه ورکول نو که تاسو یو وارې دا ترتیب سره روان شئ بیا چې څومره پیراګرافونه یې هغه دلته دی فاصله اخلي لکه دا اوس وګورئ د نیمې لاندې چې لیکل شوی هغې نه دا 2-3 حرفه دننه لیکل شوی ده او بله خبر دا ده کله ناکله د اصولو سره سم د یو پیراګراف او د بل پیراګراف منځ کې فاصله راځي ډېر که تاسو رسمي مکتوبونه لیکلي د رسمي دفترونو مکتوبونه هم لیکلي لیدلي نو هغې کې بیا دلته فاصله ورته ورکړې د یو پیراګراف له بل پیراګراف سره او دلته که تاسو فکر یې دغه اندازه د پیراګراف چې ټیب یې ورکړی ده دا به وروسته دا ځای راځي خو دغه پیراګراف مینو ده دا نن ټکي ته چې څومره دغه ورکړی ده اشاریه 15 یې ورکړی 0.15 ورکړی که ته غواړې دا لږ زیات شي ګوره دا لږ زه ور زیاتومه 15 په ځای 3 4 شولو دا نن ټکی به ګوره نور هم دننه لاړ شي دا یوه خبره
او بل دا ده چې زه غواړم دلته د دواړو پیراګرافونو په منځ کې فاصله راولم. نو دلته چې دا فاصله موږ راولو یا دلته ورته وایي چې افټر ټیکسټ کې دلته فاصله ورته ورکړو که د هغه افټر ټیکسټ بل شی دی، دلته ډبل ورته انتخابوم. نو دلته د کرښو منځ کې فرضاً فاصله راغله، دا هم د کرښو منځ کې زموږ فاصله نه ده مراد، زموږ فاصله دلته تاسو ته زه اصل د همدې پیراګراف کې دا دې کې بیفور او افټر دا سپیسینګ ورته ورکوي. دا دلته اوس ګوره پورتني پیراګراف او د لاندني پیراګراف منځ کې دا فاصله راکړه. دلته ګوره د دې خط او د دې خط منځ کې فاصله نشته، د لاندې خط او د دې منځ کې فاصله نشته. دا هم دلالت په استقلال د پیراګراف باندې کوي. نو دلته هم موږ ته پیراګراف وښودو چې له د خالق ټکي نه لاندې دا بل مستقل پیراګراف شروع شوی دی. او دلته ګوره بله قاعده موږ استعمال کړه چې ټیب هم ورته ورکړو. نو که داسې صورت وي بیا دواړو ته ضرورت نشته، دا یو کافي ده. که تا د یو پیراګراف له بل پیراګراف نه دا فاصله راوستله او دا اصول هم رعایت کړل، نو بیا د بلې قاعدې ته ضرورت نشته چې ټیب ورکړي. د دواړو نه به تاسو یو استعمالوئ، ځکه چې دواړه تحصیل د حاصل د هغه شی تیار په سپیس سره دغه فاصله د یو پیراګراف له بل سره په ډېره ښه طریقه معلومیږي. نو دې ټیپ ته ضرورت نشته چې موږ یې ورکړو. نو دا هم تاسو مراعاتوئ چې کله هم تاسو له پیراګراف شروع کوئ یو عنوان غوندې وي، عنوان ته پیراګراف نه ویل کېږي. چې مستقل پیراګراف او لیکنه متن تاسو لیکئ هغې ته یا به دا فاصله ورته ورکوئ. که غټ کتاب وي نو بیا اصولا دغه ټیپ استعمالېږي، او که یو وړوکی مکتوب وي نو هغې کې یو موضوع له بلې موضوع نه یا یو پیراګراف له بل نه د جدا کېدو لپاره همدغه فاصله استعمالېږي. نو اوس موږ ځو دلته ګوره سلیم ټکي سره دلته موږ تاسو پیراګراف ختم شو، زه بیا انټر ورته ورکوم. ګوره لاندې د دوه کاره وکړو، دا ټیب یې مو اخیستل ځکه موږ مخکې ټیب ورکړی، او بل دا نه دا فاصله یې مو اخیسته ځکه موږ مخکې فاصله ورکړې چې یو پیراګراف باید له بل پیراګراف سره دومره فاصله ولري. نو دا زموږ ستاسو درس و، او انشاءالله دا به تاسو حتما په خپلو لیکنو کې مراعاتوئ. او اوس یو ملګري لیکنه رالیږلې ده، هغه لیکنه زه تاسو ته دلته وایم او هغې کې غلطیانې وباسو، او د هغې په ضمن کې بیا نور درس به د هغې په ضمن کې ویل کېږي. د ملګري لیکلي السلام علیکم ورحمت الله، دا لیکلي دی زه بره یو عنوان غواړم. عنوان دا ده چې فرضاً محترم یو کس ولیکو محترم فلانیه، داسې یو دغه ورته ولیکو. دا زموږ ستاسو عنوان شولو. ځکه کله چې موږ تاسو یو خط لیکو یو مکتوب لیکو هغې کې به طبعا عنوان لیکل شوی. نو عنوان چې مو لیکل او یو هغه دا دی چې عنوان به فرضاً موږ یو رسم الخط ورته ورکوو، مستقل جدا رسم الخط ورته ورکوم. زه باندې دلته ما سره پښتو نارنج فونټ دی، دا لیکه ډبل فونټ دی، دا دغه کومه اپلای کوم. اوس دلته د لیکلي السلام علیکم، دا بعده یې وروسته ورسره متصل لیکلی، دا به تاسو دلته انټر ورته ورکړئ، دا به ښکته راولئ. دا سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دا به ګوره موږ تاسو ویلي کنټرول ال به ووهو، کنټرول ال سره دا سلام چپ طرف ته ځي. نو عام د کتابت د اصول سره سم برس عنوان یې ولیکل چې هغې سره متصل لاندې السلام علیکم تر اخر د خطه پورې ورسېږي، مستقل خط ورته ورکړل سي. دا د رسمي مکاتبو طریقه کار هم دا ده. او دلته ګوره محترم فلانه دا چون ندایه غوندې ما ندایه هم ورته ورکړو. اوس دلته موږ پیراګراف شروع کوو. دا چون د پیراګراف سر ده نو دا به موږ دلته یو ټیب ورته ورکړو، دا به پیراګراف شروع شي. او بل موږ تاسو تر څو چې پیراګراف نه وي ختم تاسو انټر نشئ ورکولی. دلته ګوره دوی انټر ورکړی څخه له ټولو افغانانو څخه، نو دلته انټر به زه ختم کړم، لاندې کرښه به پورته راوخېږه او ډیلیټ بټن به ووهو. نو چې ډیلیټ هم ووهل بیا دلته د بله په اخر کې سی نه وروسته بیا دغه ورکړی انټر یې ورکړی دی. انټر دلته نه ده په کار ځکه دا یو پیراګراف دی لیکلی، نو دا به خط ډیلیټ ووهو او پیراګراف هم بره راوخېږه. دلته بیا هم داسې غلطي تکرار شوې ده، بیا ډیلیټ وهمه هغه پیراګراف بره راخېږي، بیا ډیلیټ وهمه پیراګراف بره وختل. همداسې دا اوس ټول یو پیراګراف ماتې جوړ کړو. دلته تاسو ورته وګورئ، بس په دی باندې موږ پیراګراف ختموو، نقطه ږدو، دا موږ تاسو یو پیراګراف شولو. بله خبره دا ده چې د جسټیفای نه و مراعات کړی، دا خو زما لیکنې په دغه سره ګوره جسټیفای دې ته ویل کېږي. د دې لیکنې اوس منځ برابر ده، سره دی دلته راغی، دا طرفونه یې نه دی برابر، چپ طرف یې نه ده برابر، د دې صرف منځ باندې د دې سنټر دا دی.
په سنټر ته به لیکنه ورکوي، نور چپ او ښي طرف ته به یې تقسیموي. که ته ورته ووایې کنټرول ال دې ځای نه موږ بل ورته دې شارټکټ هم ویل هوم منو کې دې شارټکټ راځي. که دا منو تاسو ورته ووهئ د چپ طرف عیار شولو، چپ د طرف د دې مکمل په یو خط باندې برابر شولو، خو د ښی طرف نه دی عیار. او که دا تاسو ووهئ ښي طرف ته لاړ شئ د دې به ښی طرف عیار شي. دلته اوس ګوره بیا دغه شولو ښی طرف عیار شولو، دا طرفونه ټول ته د سره دې پورې برابر شولو. اوس زه غواړم چې دواړه طرفونه دا منظم وي او دا منظم وي. هغې دپاره جسټیفای استعمالیږي. جسټیفای کې 4 جسټیفای دي، دا وروسته وایو. اوس تاسو سمپل ساده جسټیفای یاد کړئ چې جسټیفای مې ورته ووهل. اوس دلته ګوره دا طرف هم تاسو وینئ به برابر شو او ښی طرف هم همداسې منظم برابر شولو. اوس د ده موږ تاسو اوس قاعدې وویلې چې الفاظ به څنګه دغه پیراګراف موږ جوړ کړو او پیراګراف هم جوړ کړو. او بله خبر دا یاد ساتئ چې موږ کله اوس دلته چې کوم رسم الخط استعمال کړی دا پښتو په نوم باندې رسم الخط ده. دا چې عام موږ پرنټ وباسو د 20 سایز ورکړی ده. 20 سایز د اصولو سره سم دا ډېر غټ سایز ده، رسمي سایز نه ده. نو موږ به د ده لیکنه به زه انتخاب کړم او تر اخره پورې د تر دې ځای پورې دې ته سایز موږ زیات سایز په مکتوب لپاره دغه سایز دغه کوو. دا 14 سایز ده. 14 سایز نه به دا تاسو زیات نه استعمال چې ډېر شي نو 15 یې کوئ. دا یو ټک زه بل هم ورکوم کنټرول بریکټ وهمه، هغې سره دا سایز لږ نور هم غټېږي. نو کنټرول بریکټ مې ووهل، یوه درجه سایز غټ شو 15 شولو. دا زموږ متن ده او دا زموږ عنوان ده. عنوان لږ رسم الخط هم غټ ده او رسم اصولو سره سم به رسم الخط 2 درجې غټ ساتئ. بله خبر دا فرعي رسم الخط ده. موږ دا عنوانونه ډېر لرو، فرعي اصلي رسم عنوانونه لرو، هغه بیا درجه په درجه یو بل نه غټ راځي. لکه اوس فرضاً موږ یو کتاب لیکو د افغانستان متعلق، افغانستان د هغې عمومي دغه شولو عنوان شولو په اصطلاح، هغه عمومي عنوان شولو، هیډینګ شولو. بیا فرضاً ولایتونه لیکو هغه په 2مه درجه کې عنوان شولو. بیا ولسوالي لیکو هغه په 3مه درجه کې، بیا علاقه‌داري لیکو هغه 4مه درجه کې عنوان شو، او بیا متن درته راځو متن په 5مه درجه کې. نو د دې به ترتیب داسې وي که متن ستاسو فرضاً اوس موږ 15 کې ولیکل، نو دا دې نه څنګ پورته عنوان چې علاقه‌داري وده هغه به 2 درجې تر دې متن نه غټ وي. متن 15 کې ده دا به تاسو 18 کې لیکئ، متن 14 کې ده دا به تاسو 14 کې لیکئ. او که د دې نه اوچت ولو بیا تاسو دا دوم پیراګراف هغې نه اوچت عنوان د ولسوالي ولو یا دا هیډینګ د ولسوالي و هغه به 2 درجې هغې نه غټ لیکئ. فرضاً دا 18 ده هغه به 19 لیکئ. هغې نه اوچت د ولایت هغه به 21 لیکئ. هغې نه اوچت فرضاً د ملک ده صرف ملک عمومي عنوان ده چې افغانستان لیکل کېږي. که دا داسې و چې نور ملکونه هم تشریح شوي وو بیا به افغانستان فرضاً په 21 یا په 23 درجو کې به یې لیکئ. بیا بل ملک فرضاً پاکستان، سعودي، امارات هغه هم په دې یو کټګوري کې پراته. او که چېرته صرف د یو ملک تشریح وضاحت کتاب لیکل شوی و نو بیا افغانستان عمومي عنوان د هغې کې څه فایده نشته چې څومره غټ تاسو ولیکل هغه فرق نشته. موږ مجله کې یو مضمون لیکو نو هغه عمومي عنوان ورته ورکوو، هغه چې څومره غټ هم ولیکل تاسو مجلو کې لیکلي څه مشکل نشته. ولې د هغې عنوان نه وروسته که نور عناوین راځي نو هغه بیا موږ په خپله درجه بندي کوو، له متن نه وروسته درجه په څومره به هغې ته سایز ورغټوو چې عام فهم هم شي او دې ته دا معلومه شي چې دا فرضاً اوله درجه عنوان ده، دا 2 ده، 3 ده، 4 درجه ده. نو دا د عنوان خبره شوله، دا هم تاسو رعایت کوئ. او بل دا د متن شولو، متن هم رعایت کړو. اوس متن ته راځو. زه د متن غلطي ته نه ګورم، متن د هر څه لیکلي هغه د دوی خپل کار ده. زه صرف نن لفظي د کمپیوټر په اصطلاح چې کوم لفظ غلط ده او کوم صحیح ده هغه تاسو ته ښیم. لکه بعده سلام، زما نوم حافظ سعید الرحمن دی. او دا صحیح د ټولو دال سیده مستقل لفظ ده، دلته فاصله ورته ورکوو ځکه ده فاصله نه ده ورکړې. د ټولو افغانانو څخه دا هیله، دا اوس غلط لیکل شوی ده، دا دلته فاصله ورکړو. دا هیله او ارزو ده، ارزو صحیح لیکل چې زه نور نقاطو پسې هم نه ګرځم، هغه بیا سبا انشاءالله د دې درس یوه برخه به سبا هم وایي چې ټوله افغانان سره متحد او متفق سي او یو بل ته غلطي ما تاسو ځای نه ګورم، یو بل ته دا د کمپیوټر په اصطلاح دا غلطه دلته فاصله به ورکړو. د ورورګروي یا ورورولي لاس سره ورکړي
په دې اتفاق کې به د مسلمانانو دا غلطه دلته فاصله ورکړم مسلمانانو کامیابی وي او مستقل لفظ د فاصله ورکړي بیا دال د مستقل لفظ د فاصله ورکړي او د الله عز ګوره دا پیراګراف خپل د ښایسته کیږي غوندې دا چې کله دا فاصله نه رعایت شوي نو دا ګډوډ غوندې وي نو د الله عز وجل نصرت او کومک وي ورسره الله دې زمونږ افغانان ګوره زمونږ افغانان دا ټوله یوه کلمه ده خو دلته به زمونږ نه وروسته یو فاصله ورکړو افغانانو او بیا ته فاصله ورته ورکړي اتفاق او اتحاد دلته یو فاصله ورته ورکړي او اتحاد مستقل لفظ ده ور په برخه ور او په برخه کړي امین زمونږ د اسلامي امارت د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده دلته فاصله راغلې کنه دا هیبه دال سره سریک و خو دا غوښتنه دلته فاصله نه راغلې دا غوښتنه ده چې د دې فرضاً د دې د دوی د شهیدانو سره د شهید کورنۍ سره دی پورا فرض دلته دا موضوع نه ختم شوی پیراګراف لاندې کرخه د ډیلیټ په ذریعہ بره راخېږم دلته دا نقطه ختموم نو پورا همکاري ورسره وکړي د کونډ او یتیمانو دلته فاصله ورته ورکړي او یتیمانو د سم کفالت وکړي او د یتیمانو لپاره دلته دا برخه ده یتیمانو لپاره د تعلیم او تعلم زمینه مساعده کوي بدا زمونږ دغه لیکل دلته نقطه کې خودله نو بس دا موږ پیراګراف ختم شول دلته او دا موږ تاسو درس ولو نن الله دې وکړي چې وخت مو لیک ډیر واخیستل خو دا موضوع لږ اهمه ده سبب ان شاء الله دې کې نورم کار وکړو په یوه غوښتنه کې د ملګرو سره لیکنې چا نه وې کړې او بل دې ملګري چې لیکنه کړې وګوره صحیح قالب ته چې واچوله دا لږ لیکنه ترې جوړه شوه نو سبا کوشش وکړئ لږ لیکنه زیات کسان راولېږئ هغه کسان چې دلته ان شاء الله ځینې کسان دي الحمدلله ښه تکړه ملګري دي هغوی ښې لیکنې کوي داسې کسان چې نوي کسان وي چې هغوی نه غلطي وشي او غلطي موږ تاسو ټول ووینو او هغه ټولو ته معلومه شي چې په دې ترتیب سره موږ لیکنه نه کوو نو بس دا د درس پای ده صرف اخر کې دا یو دوه څلور شارټکټ بیا چې ډېر استعمالېږي کنټرول ال دا لیکنه پیراګراف چپ لوری برابروي کنټرول ا کرښې مه وهه که نه نو دا ښی طرف برابروي او که کنټرول ای ووهې منځ برابروي دلته کنټرول ای منځ او که کنټرول جې ووهې جې جسټیفای نو هغه ټول اطراف برابر کړي اوس د دې پیراګراف دا طرف هم برابر شو دا هم برابر شولو هم بر عنوان هم ده او تاسو دا دغه هم واورېدل چې څومره سایز دې ته ورکړو او السلام علیکم ورحمت الله نور که څوک پوښتنه لري اگر چې وخت کم دی نو بس مهرباني السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب دا لیپټاپ کې ما دا ډیوایس ډاونلوډ کړی او هغې ته دا اواز نه راتلو تاسو دی هغه نو هغه چپ طرف ته ما درته ویلو چپ طرف ته هغه د مایک بټن چې ووهي اواز بیا دا اوس څنګه درغی اواز څنګه درځي